مرګرو دا سایټ کې به تاسو ته یو دوه عکسونه ښکارېږي چې دا ډېر زیات نشر کېږي. فیسبوک کې هم ډېر زیات نشر کېږي، ټویټر کې هم ډېر زیات نشر کېږي چې وګوره افغانستان کې دومره خاملیت راغلی د خلک اوس مطلب پیسې 10 لکه 15 لکه روپۍ مطلب ته په روډ باندې همداسې وړلی سي. ګوره دا ویډیو هر افغان لپاره ډېر زیات مهمه ده او د هغه افغانانو لپاره کوم چې په افغانستان کې ژوند کوي دا ویډیو در سره حتما لایک کړئ چې ډېر کسانو پورې دا ویډیو ورسیږي. ګوره صحیح ده افغانستان کې امن راغلی ده، دې کې موږ هیڅ شک نشته، خو دومره امن هم نشته ده چې ته په یو 15 لکه روپۍ یا 10 لکه یا 12 لکه روپۍ همداسې پلاستیک کې واچوه او روان شه چې ځکه یې په افغانستان کې امن ده. ګوره دلته ذهن نه کار واخلی، صحیح ده افغانستان کې به امني، خو دومره امن هم نه ده چې ته ښه ضرور ده چې ته پلاستیک کې ښکاره روپۍ وړې، څه ضرور ده خو یو بیگ کې واچوه، یو بل شي کې واچوه، یو تور پلاستیک کې واچوه، څه ضرور ده چې ښکاره یې کړې. مسخد مې د خبرې دا یو ټریک کارول کېږي، بعضې غله چې کوم دې ټریک کارول کېږي دا همداسې زه دا نه وایم چې دا به اوس حقیقت وي، خو داسې صحیح ده امن شته خو دومره امن هم نشته چې ته ښکاره مطلب پیسې وړه. مطلب دا ټریک کوي بعضې غله داسې وي که نه چې همداسې خلک تشویق کړي چې تاسو پیسې داسې ویسئ، تاسو نه پټوئ چې هغوی ته لاره اسانه شي. نور تاسو خپله هوښیارې په هر څه باندې ښه پوهېږئ. ویډیو در سره حتما لایک کړئ.